السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې هیله چې تاسو به تر روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو زه یم سید الله حسن زلبیه تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نن ویډیو کې ستاسو درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې په کاین ماسټر اپلیکیشن کې دا ډول ښایسته او خوندورې ویډیوګانې جوړ کړو. لکه څه ډول چې تاسو ته ښکاري په ټي وي یا تلویزیون کې چې کوم اعلانات راځي، کوم اخبار راځي، هغه هم په دغه ډول په انیمیشن ډول تاسو ته په ټي وي کې ښکاري. نو موږ څنګه کولی چې خپل موبایل کې دا ډول ښایسته او خوندورې ویډیوګانې جوړ کړو په ډېره اسانۍ سره. نو تاسو ته هم ډېره اسانه او په زړه پورې طریقه درښایم. راځم په ویډیو پیل کوم. مخکې له دې چې ویډیو شروع کوم په ډېر غوښتنه کوم چې که تاسو زموږ په دغه چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره لازمي سبسکرایب کړئ، او که څوک زموږ دغه ویډیو په پیج باندې ګوري نو هیله ده زموږ پیج هم در سره لایک او فالو کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. نو ملګرو که چېرې تاسو پکې لنډه لیکنه غواړئ یا هم صرف یو خط لیکنه وي نو هغې لپاره تاسو په کاین ماسټر کې هغه جوړولی شئ. خو که چېرې تاسو پکې په دا ډول په سکرین باندې تاسو ته ښایي دا ډول ادرسونه غواړئ، فیسبوک، واتساپ، انستګرام، یوټیوب دغسې نور، نو هغې لپاره تاسو ته غوره ده چې تاسو راشئ خپل موبایل کې پښتو پکسل لاب اپلیکیشن ته. که تاسو سره هر پښتو پکسل لاب اپلیکیشن وي تاسو په هغې کې کولی شئ. مثال په ډول زه راځم خپل موبایل کې پښتو پکسل لاب اپلیکیشن راخلاصوم. کله چې تاسو دغه راخلاص کړئ او باید د ونه کوم چې دغه پکسل لاب اپلیکیشن لینک او د کاین ماسټر لینک دواړه تاسو ته په ویډیو لاندې ډسکرپشن کې شته، تاسو له هغې څخه ترلاسه کولی شئ. نو دلته به تاسو د خپلې خوښې یو بیکګراونډ ورته انتخاب کړئ. کله مو چې بیکګراونډ انتخاب کړ نو دلته به تاسو راشئ د شکلونو اپشن چې ښکاري پر دغه به کلیک وکړئ. تاسو چې هر ډول بیکګراونډ شکل ورته انتخابوئ هغه تاسو انتخابولی شئ. مثال په ډول ما خو دغه یو انتخاب کړ. کله چې تاسو دغه انتخاب کړ پر دغه به کلیک وکړئ او اوس به تاسو راشئ دلته به تاسو راشئ او د هر اپلیکیشن آیکن چې کوم هغه به تاسو ورته راواخلئ. زه مثال په ډول یوټیوب ورته رااخلم. کله چې تاسو د خپلې خوښې اپلیکیشن آیکن راواخیست ګورئ هغه په دغه شکل سره تاسو دلته ورته ولګوئ. غواړم فیسبوک ورته راواخلم نو تاسو به هم د خپلې خوښې اپلیکیشن آیکن ورته راواخلئ. کله مو چې د خپلې خوښې اپلیکیشن آیکن راواخیستل ته اوس به تاسو د هغې لپاره نوم راواخلئ. ګورئ دوستانو هغه د خپلې خوښې کوم نوم چې تاسو ورکوئ هغه نوم به تاسو ورکوئ. زه مثال په ډول خپل چینل نوم ورکوم نو تاسو به هم د خپلې خوښې نوم ورکړئ. ما ډیلی نیوز ټچ د خپل چینل نوم ورکړ نو دلته به تاسو هغه زه صرف تاسو د پکسل لاب اپلیکیشن کې دغه جوړول طریقه درښایم. نور تاسو پکې خپله عملیات چې ده هغه تاسو پکې نو هغه طریقه تاسو بیا په کاین ماسټر په خپله پرې اجرا کړئ او کاین ماسټر کې لګول طریقه وروسته درته ښایم. کله مو چې دغه ولګوم ګورئ دوستانو زه دلته دغه جوړوم. نو تاسو به هم په دغه شکل سره دغه آیکن ورته راواخلئ او دغسې به یې جوړ کړئ. دا به تاسو په دغه شکل سره ایډیټ کړئ. زه دغه ایډیټ کوم. نو په دغه شکل به تاسو ټول جوړ کړئ. زه دا ویډیو لږ شان سکیپ کوم او تاسو نور طریقه هم درښایم. نو کله چې تاسو مکمل دغسې بیکګراونډ جوړ کړ دغسې ګورئ تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. نو دغه سایز به لږ شاندې تاسو کوچنی کړئ. مثال په ډول زه دغه ته یو کوچنی سایز ورکوم. بیکګراونډ سایز چې کله تاسو یو کوچنی سایز ورکړ نو تاسو به راشئ دغه انځور به خپل موبایل ته کافي کړئ. کله مو چې دغه انځور کافي کړ اوس به راشئ خپل موبایل کې به کاین ماسټر اپلیکیشن راخلاص کړئ. زه دا کاین ماسټر اپلیکیشن راخلاصوم. دلته به تاسو د خپلې خوښې بیکګراونډ ورته راواخلئ. کله چې تاسو د خپلې خوښې بیکګراونډ ورته راواخیست ګورئ دوستانو نو دلته به تاسو په لایر باندې کلیک کوئ، میډیا ته به راشئ او اوس به تاسو همغه کوم اخبار شکل هغه چې تاسو جوړ کړی دی همغه ورته راواخلئ او د دغه سایز به تاسو وټاکئ. ګورئ دغه سایز زه دومره انتخابوم. ګورئ دوستانو کله چې تاسو د دغه سایز ټاکئ که چېرې تاسو دغه سایز زیات وټاکئ وخت یې البته وخت یې تاسو زیات کړئ نو دغه به دلته سلو راځي او که تاسو وخت کم کړ نو دغه به بیا تیز رواني. زه تاسو طریقه درښایم. تاسو به دلته راشئ لومړی به دغه راواخلئ دلته په دغه کونج باندې به دغلته ځای ته ورسوئ. کله مو چې دلته ورسوئ اوس به تاسو په دې خوا کې کوم چابي اپشن چې ښکاري پر دغه به کلیک وکړئ. اوس به تاسو دغه کومه لیکه چې ښکاري د وخت چې کوم روان دی دغه به دغه سر ته ورسوئ. نو دلته به تاسو اوس په خپل لاس باندې دغه راکش کړئ دې خوا ته. کله مو ته دې سر ته ورسوه نو دلته به تاسو دغه سیو کړئ. اوس چې کله تاسو ویډیو پلی کوئ دا په دې ډول سره په خپله انیمیشن راځي. ګویا تاسو ته ښکاري په سکرین باندې دغسې به تاسو ته دغه روان راځي. او که چېرته تاسو دغه تیزول غواړئ نو صرف دغه ویډیو سایز چې کوم دی دغه کم کړئ. د کوم انځور چې تاسو ورته راخیستی دی دغه وخت کم کړئ. کله مو چې وخت یې کم کړ نو دا بیا دې څخه تیز وي.
ګورئ دوستانو زه غواړم نور دا تیز شي نو تاسو په دغه طریقې سره دا ګورئ دوستانو تیز به راځي او که تاسو چېرته غواړئ چې د سلوشن د صرف دغه وخت چې د کم دی هغه زیاتوئ کله چې وخت مو زیات کړ نو دغه دوباره بیا تیز راځي او غواړئ دغه نور د ویډیو تر پایه باید راشي نو دغه صرف راواخلئ ډوپلیکیټ یې کړئ البته دغه راواخلئ ډوپلیکیټ یې کله مو چې ډوپلیکیټ کړ یو د دغه پورته سر ته ورسوئ ګورئ کله مو چې دغه د دې سر ته ورسوئ نو کله چې یو ختمیږي ګورئ چې کله یو ختمیږي بل به شروع کېږي چې بل ختمیږي بل به شروع کېږي که چېرته تاسو ورسره پښتو لیکنه راوستل غواړئ ګورئ پښتو لیکنه غواړئ راولئ خو پښتو لیکنه زه مثال په ډول لایر ته راځم پښتو یو خط یا لیکنه رااخلم هغه هم ورسره دلته ترتیبومه تاسو په خپله پښتو لیکنه ورته راواخلئ هغه به ایډیټ کړئ دا دی زه هغه ایډیټ کومه نو دې ته به خپله خوا کې فونټ چې کوم دی هغه ورکړئ کله مو چې فونټ ورکړ دوستانو اوس به تاسو د دغه وخت انتخاب کوئ چې څومره سیکنډه وخت تاسو ورکوئ او وروسته به تاسو راشئ په لایر به کلیک کوئ میډیا ته به راشئ نو دلته به تاسو یو بیکګراوند ورته راواخلئ زه مثال په ډول دغه سپین بیکګراوند راواخلم او دلته به بلاک تور رنګ ورکړم او دا به زه کرف کړم تاسو هم دغه په شکل تاسو ورسره جوړولی شئ ګورئ دوستانو تاسو په دغه شکل سره دغه جوړ کړئ کله مو چې دغه جوړ کړ یو بیکګراوند به تاسو ورسره جوړ کړئ دغه شکل سره دغه وخت به تاسو وټکئ او اوس به راشئ دغه پښتو لیکنه چې کومه ده دا به دې خواته راوړئ ګورئ دوستانو پښتو لیکنه باید د ښی خوا نه د چپ خوا نه ښی خوا ته لاړه شي او د انګلیسي لیکنه د ښی خوا نه چپ خوا ته ګورئ دا به دې خوا ته دې سر ته ورسوئ او په چابي اپشن به کلیک وکړئ او دغه به تاسو دې سر ته راولئ اوس به تاسو دغه دا به تاسو البته تاسو به دغه یو ځل دې سر ته ورسوئ اوس به تاسو دغه لیکنه راواخلئ ګورئ دې سر ته به یې دغسې یوسئ کله هم چې دې سر ته ورسوله اوس به تاسو دغه سیو کړئ کله چې اوس تاسو ویډیو پلی کوئ دا په دې شکل انیمیشن ډول په سکرین باندې راځي تاسو ته ښکاري نو پر دغه ډول تاسو دغه ډول ښایسته او خوندورې لیکنې په کاین ماسټر کې انیمیشن شکل سره جوړولی شئ نو ملګرو دا ویډیو په دې چې ویډیو مو خوښ شوي که چېرې تاسو دغه ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ او دغه ویډیو ضرور له خپلو ملګرو سره شریک کړئ مننه ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ